ګرانو دوستانو، ګرانو مینوالو، زما د زړه له کومې سلامونه احترامات ومنئ. څرنګه چې تاسې وینئ، زه د آصف جان سپند په استډیو کې یم او د شهید ګیلمن سندره باندې موږ کار کوو، ایډیټ کوو یې چې انشاءالله تاسې اعلان هم ولیدئ چې ډېر یو زحمت یې ایستلی دی. ډېر ښکلې سندره آصف جان جوړه کړې ده. البته زما پخوانۍ سندره د بیرغ سندره هم آصف جان جوړه کړې وه او دا زما دوهمه سندره ده د دوی سره. نو د شهید ګیلمن دا خواهش و چې زه د ده په ژوند کې دا سندره دوی ته ووایم. نو راځئ د دوی خاطرات به ژوندي وساتو. د ده هغه مسیج چې د شهادت نه یو میاشت دمخې ما ته د دې سندرې په هکله رالیږلی و، په تاسې اورمه. سلامونه، نیکې هیلې، احتراماتونه. اغلې شاپیرۍ بیبي جوړ په خیر صحت مزاج خدای دې وکړي چې روغ جوړ وئ. له سعید شینواري صاحب نه مې ستاسې شمېره واخیسته. له ډېر وخته پسې ګرځېدم خو اوس ستاسې شمېره په لاس راغله. زه له کوزې پښتونخوا وزیرستان نه ګیلمن وزیر چې لږ ګوډه ړنده شعر او شاعري هم کوم او د پی ټي ایم پښتون ژغورنې غورځنګ د منظور پښتین د کاروان د مرکزي شورا غړی یم. نو ما په دې خاطر ستاسې شمېره را پیدا کړه چې ما یوه ترانه لیکلې د وطن خویندو ته. نو زه غواړم چې که ستاسې خوښه سوه، ستاسې په طول پوره وه او تاسې امادګي ورته نیولی سوه چې ما هغه درلیږلې وی، تاسې تر نظر تېره وی، بیا مو که خوښه وه ډېره ښه ده، بیا چې هر حساب کتاب و هغه به مو سره ویلی وی، او که ستاسې خوښه نه سوه نو بیا به هم ما ته ووایئ. نو زه مو د جواب په تمه یم، هیله کوم. دا زما جواب دی دوستانو. موږ خپل په اواز باندې غږ پورته کوو چې دا ړانده او کاڼه دنیا یې واوري. ولې نه؟ وبخښئ دوستانو، دا زما د جواب مسیج دی. ګیلمن سلامونه، نیکې هیلې تاسو ته، ستاسو درنې کورنۍ ته، ستاسو مشرانو ته، ستاسو کشرانو ته. زه هم د زړه له کومې سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي روغه جوړ اوسېږي. ډېره مننه، ستاسو پیغام ما واخیستی. تاسو پښتون صاحب، همداسې ستاسو غوندې نور ځوانان چې د وطن د قام دپاره مبارزه کوئ، د پښتونولي دپاره مبارزه کوئ، د قام د ساتنې دپاره، د بیداري دپاره تاسې مبارزه کوئ، تاسې ځوانان. نو موږ هم تاسو دپاره ملاله یو، ځان له ملاله جوړوو، یو در سره څنګ په څنګ مبارزه کوو. زما د غښتلي ځوانان، د مبارزین چې په وطن او په قام مین دي، ډېر زیات خوښېږي. ډېر مې خوښ دی، د دوی سره زه ولاړه یم، همیشه زما خوښ دی. نو ولې نه په سترګو ترانه څه چې موږ خپل سرونه تاسو دپاره قربان کړي دي. نو ستاسو ترانه به زه ووایم، تاسې خپل شعر شاعري ما ته راواستوئ چې هر رقم ترانه یې زه په خدمت کې یم، ستاسو سره څنګ په څنګ مبارزې ته ولاړه یم. همیشه مې د خپل قوم دپاره، د افغانیت دپاره، د پښتونولۍ دپاره اواز چې کړی دی او همیشه یې جګوم. نو ډېره زیاته خوشحاله یم. یو نیم ستاسو کلیپونه یا ستاسې بعضې مبارزې او بعضې کارونه زه په میډیا کې ګورم، ډېره په تاسې فخر کوم، ډېره خوشحاله کېږم. همداسې منظور صاحب ته دې هم خدای عمر ډېر کړي چې د پاچا خان غږ تاسې پورته کوئ. نو بس پاچا خاني خو په کار ده نن سبا چې غږ پورته نه کړو نو موږ ته خپل حق څوک په خپله نه راکوي. نو زموږ اواز، موږ خپل په اواز باندې غږ پورته کوو چې دا ړانده او کاڼه دنیا یې واوري. ولې نه؟ زموږ همدا اواز ستاسو په خدمت کې دی، د قوم په خدمت کې دی. نو په همدې خپل اواز باندې مبارزه کوو، سندرې وایو، خلک را بیداروو. بس تاسې خپل ترانه ما ته راواستوئ په دواړو سترګو. ستاسو د الله بریالیتوب او کامیابۍ په هیله. مننه. دوستانو، دا زما جواب و، دا د شهید ګیلمن بل جواب. های 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 های، قسم په خدای په ژغه اورېدو دې بل قسم احساسوم. داسې لکه هغه زه نشم ویلی چې
تا ته زه خپل احساس او د هغه د خوشحالۍ دغه څرګند کړم. زه د ځان دپاره دا ډېر ستر ویاړ ګڼم چې ستاسې غوندې یو ستره هستي زما مبارزه یې کتلې او لیدلې ده او بیا یې تایید کړه، نو دا زما لپاره ډېر ستر ویاړ دی. او زه چې څونه مینه یا څونه لیوالتیا ستا سره لرم د هغې ته سوچ هم نشي کولی. نو دا وطن دې بې تا نه شي. ستا په غږ باندې ډېر خلک بیدارېږي او بیدار دي. نو زما هم دا یو خواهش او یو ارمان و، نو ډېر زیات خوشحال شوم. ما دغه درته ولیکلو، خپل شعر مې ولیکلو درته، تاسې په نظر تېر کړئ، بیا سره خبرېږو. وکړه په اول ځل ډېره ګرانو دوستانو، دا د شهید ګیلهمن هغه مسیجونه وو، هغه خاطرات وو چې موږ یې باید هېڅ وخت هېر نه کړو.